یو انګریز وه ملکه وکټوریا، دې پکې اختلاف پیدا کړو. د ملکې وکټوریا یو څه ملایان په پیسو واخیست. د یو نوم نظیر حسین دهلوي 5 ملایان، د بل نوم عبدالحق بنارسي، د بل نوم وحید الزمان، د بل نوم نواب صدیق حسن خان، د بل نوم عبدالله غزنوي. دا 5 کسه وو. نو دوی چې په پیسو واخیستل دوی ته چاپخانې ورکړې. بس په زرګونو پوسټرې به یې چاپولې او په مساجدو کې به یې لګولې. رسالې هم په زرګونو چاپولې. کانفرنسونه یې کول. دا چاپخانې او دا کانفرنسونه او دا جلسې صرف یوې خبرې ته وقف وي، هغه دا چې د احنافو لمونځ ویل کېږي. دویم دا چې احناف معاذ الله مشرکان دي. دریم دا چې د انګریزانو په خلاف جهاد حرام دی. څلورم دا چې مساجدو کې د فسادونو جوړول فرض عین دي. د انګریزانو په خلاف وایي جهاد حرام دی. کتابونه مو لیکل. نواب صدیق حسن خان لیکلی دی ترجمان وهابیه، نیټ ته چې ورکوي اوس هم پکې شته، ترجمان وهابیه. د دې ټوله خلاصه دا وه چې د انګریز په خلاف جهاد حرام دی. محمد حسین بیټالوي رساله لیکلې وه، وکیل اهل حدیث هند، الاقتصاد فی مسائل الجهاد. نیټ کې شته، تاسو چې نیټ ته ورکوي درته راوځي. نو هغې کې هم دا دي چې د انګریزانو په خلاف جهاد حرام دی. دوی به د دې جنګ نه د خیبر نه تر کلکتې پورې په هر مسجد پوسټره لګول. پوسټر کې به یې لیکلي وو، داسې به یې لیکلي وو چې که کوم حنفي مولا ترک د رفع الیدین، تاسو چې په رکوع کې رفع الیدین نه کوئ، که کوم حنفي مولا ترک د رفع الیدین په قرآن ثابت کړو، دا یو یا په حدیث ثابت کړو چې حدیث صحیح وي، صریح وي، قطعي الثبوت وي او په صحت کې شک نه وي، شرطونه مو لګول. که چېرته په آیات ثابت کړو ترک د رفع الیدین یا په حدیث کې دا شرطونه دي چې صحیح به وي، صریح به وي، قطعي الدلالت به وي او په صحت کې به شک نه وي. نو وایي دلته 10 روپۍ انعام دی. نو هغې وخت کې په 10 روپۍ نو غالبا داسې وي لکه 10 لکه. نو هر مقتدیانو به پوسټر راخیستی وو، خپل د جومات امام پسې به ورځغلوله چې دا راته په آیات ثابته کړه او یا راته په حدیث ثابته کړه چې صحیح وي، صریح وي، قطعي الدلالت وي او په صحت کې شک نه وي. د دې شرطونو مطابق حدیث راته پیش کړه. بس مولا او مقتدي به سره په لانجه شو. هغې وخت کې خو دا فتنه چې نوي راوځي چاته دلایل هم ډېر نه معلوم، به دا فتنې په دې جوماتو کې جوړې شوې. چې جوړې شوې، شیخ الهند رحمه الله د دارالعلوم دیوبند اولنی شاګردو د مولانا قاسم نانوتي رحمه الله، هغې وخت کې هغه ورته وفرمایل چې ګوره دا د اختلافاتو وخت نه دی، راځئ په یو بلاک او یو اتحاد د انګریزانو په خلاف وجنګېږو. چې کله مو انګریزان مات کړي، اسلامي نظام راغلو، بیا به دا مسایل خپلو کې سره حل کړو. خو دوی خو پیسې غواړي. نو بیا هغه یو کتاب لیکلی ادله کامله، ما سره شته ادله کامله. په ادله کامله کې جوابونه 2 دي. دا یو جواب مې تېر درس کې یو وخت تاسو ته ویلی و چې هغه په محمد حسین بیټالوي اعتراض وکړو چې ګوره ادله خو 4 دي، په دې 4 کې چې دا دوه تا کوم ذکر کړي د اتفاقي دي. موږ اصول شاشي کې وایو اول کتاب الله دی، دویم سنت رسول الله دی. سنت مطلقا حجت دی، خو تا ورسره دا 4 شرطه لګولي چې صحیح به وي، صریح به وي، قطعي الدلالت دی به وي، په صحت کې به شک نه وي. داسې 2 دلایل چې آیات او په دې 4 شرطونو مشروط حدیث د اتفاقا حجت دی. زه در سره پکې اختلاف نه کوم، خو په تا یو اعتراض کوم، ته راته جواب راکړه. هغه تا چې ته ماته د دې 2 دلایلو حجیت په داسې طریقه باندې ثابت کا چې نه پکې دور راشي او نه پکې مصادره علی المطلوب راشي، نو زه به تا ته 100 روپۍ انعام درکړم. لکه کتاب الله په کوم دلیل حجت دی؟ حجیت زه منم، تیم منې، خو په کوم دلیل حجت دی؟ که د دې د حجیت دپاره ته په دلیل کې بل آیات پیش کوي، قرآن حجت دی، په دلیل کې ورته آیات وایي، دا څه شی دی؟ مصادره علی المطلوب. حدیث حجت دی، په دلیل کې ورته حدیث وایي. دعوه دلیل یو شی، دعوه دلیل چې یو شی شي دې ته مصادره علی المطلوب وایي. نو مصادره علی المطلوب راغله. پوه شو؟ او که د قرآن د حجیت دپاره دلیل حدیث وایي،
او د حدیث د حجیت لپاره دلیل آیات وای نو دور راغی او کدا سي چل کوي چې قران حجت دی او حدیث حجت دی د قران د حجیت لپاره قران نه پیش کوي د حدیث د حجیت لپاره حدیث نه پیش کوي ځکه مصادره علی المطلوب راځي او د قران د حجیت لپاره حدیث نه پیش کوي د حدیث د حجیت لپاره قران نه پیش کوي ځکه دور راځي بلکې یو ثالث دلیل ورته پیش کوي د قران او د حدیث د حجیت لپاره څه پیش کوي ثالث دلیل نو دا ثالث دلیل په کوم دلیل حجت دی دا ثالث که حجت د قران او د حدیث د وجنوي دور راغی او که دا ثالث حجت د رابع د وجنوي نو رابع په کوم دلیل حجت دی که دا رابع د ثالث د وجنه حجت دی نو ثالث د رابع د وجنه حجت شو دور دی او که رابع د خامس د وجنه حجت دی نو خامس په کوم دلیل حجت دی تسلسل راځي دا سوال سل کالونه زیاتو شو شیخ الهند رحمه الله په ادله کامله کې لیکلی تر اوسه پورې په وکټوریا اهل حدیثو قرض دی وکټوریا اهل حدیث دا ورته ولې وایي ملکي وکټوریا را پیدا کړي دي ملکه وکټوریا دلیل څه دی چې ملکي وکټوریا را پیدا کړي عامي دلیل وایي د ملکي وکټوریا نه 15 منټه مخکې 15 دقیقې مخکې د دوی نه کتاب شته نه مدرسه شته نه مسجد شته نه شیخ شته بلکې یو دوه پاڼې رساله یې نشته دا ټول د ملکي وکټوریا نه بعد شروع شوي د ملکي وکټوریا نه 15 دقیقې مخکې دی خپل یو کتاب وښایي چې مصنف اقراري غیر مقلدي یې په اسماء الرجال کې راغلي وي چې دا غیر مقلد دی دعوی نه دوی دعوی کوي و حضرت عمر غیر مقلد امام بخاری غیر مقلد نه داسې غیر مقلد بخی چې خپل اقرار کړي چې زه غیر مقلد او یا د اسماء الرجال په کتابونو کې لیکلي لکه سیر اعلام النبلاء تقریب تهذیب دا د اسماء الرجال کتابونه دی وابیان مني چې په دې کې ورپسې لیکلي چې دا غیر مقلد دی نو یا په اقرار ثابتي غیر مقلدیت یا په شاهدانو ثابتي شاهدي دغه دا د اسماء الرجال په کتابونو کې چې ورپسې لیکلي او چې نه په اقرار ثابتي او نه د اسماء الرجال په کتابونو کې لیکلي نو په تاسو دعوه خو نه کیږي چې ته وایي امام بخاری غیر مقلد و امام بخاری دوه جلد کتاب لیکلی دی په جهمیه رد کړی دی په معتزله کړی دی په خوارجو کړی په روافضو کړی ته ماته یو باب وښایه چې په تقلیدي پکې رد کړی باب الرد علی التقلید ته ماته وښایه په بخاري کې په چې نشته خو نه دی غیر مقلد نو مطلب مې دا دی چې دا چا راپیدا کړي دي ملکي وکټوریا دلیل پیش کړه اسانه دلیل دی د ملکي وکټوریا نه 15 دقیقې مخکې خپل تاریخ ثابت کړه تاریخ د کتاب د مسجد د مدرسې او د شیخ نه ثابتي خو په تشو دعوو نه یا به په اقرار ثابتوي یا به د اسماء الرجال په کتابونو یعنی په شاهدانو ثابتوي نو ګوره خبره مې دا درته کوله چې شیخ الهند رحمه الله ورته ورباندې رد وکړو چې ته د دې دواړو حجیت ماته په داسې دلیل باندې ثابت کړه چې نه دور راشي او نه مصادره علی المطلوب راشي تاسو به څنګه وایي تاسو باندې اعتراض کوم قرآن په کوم دلیل حجت دی او سنت په کوم دلیل حجت دی تاسو ته ما جواب ښودلی و تاسو به څه وایي قرآن او سنت د دوی د حجیت لپاره دلیل څه دی همدغه اعتراض په تاسو نه دی په داسې دلیل باندې ثابت کړي چې نه دور راشي نه مصادره علی المطلوب راشي وایه اجماع په حجیت کې قرآن او حدیث پورې موقوفه ده او قرآن او حدیث اجماع پورې موقوف شو نو دا خو دور دی وایه قرآن او حدیث په ثبوت کې اجماع پورې موقوف دي اجماع په حجیت کې قرآن او حدیث پورې موقوف ده نو جهت مغایر دی دور نشته او دا جواب وکټوریا اهل حدیث نشي کولی ځکه هغوی اجماع نه مني نو دې ته وکټوریا اهل حدیث وایي په مطلب باندې پوه شوئ ملکي وکټوري پیدا کړي د دې نه مخکې نه یو اسلامي اهل حدیث دي هغه په معنا د محدث سره اهل صرف څه ته وایي عبدالله اهل صرف چې په صرفو کې ماهر اهل نحو چاته وایي چې په نحو کې ماهر چې ټانګه چلی هغه ته اهل نحو وایي چې چولی خرڅي هغه ته اهل نحو وایي نو هغه ته اهل حدیث هم نه وایي ځکه چې په حدیثو کې ماهر نه دی نو هغه به وکټوري اهل حدیث اسلامي اهل حدیث باندې هغه به وکټوري اهل حدیث اهل نحو چې ماهر په نحو کې اهل صرف ماهر په صرفو کې اهل منطق ماهر په منطقو کې نو اهل حدیث اسلامي معنا یعنی ماهر په حدیثو کې
چې ماهر په نحو کې نه اهل نحو نه دی، چې ماهر په صرف کې نه اهل صرف نه دی، چې ماهر په منطق کې نه اهل منطق نه دی، نو چې ماهر په حدیثو کې نه ټکسیوان، نو هغه اهل حدیث سره نه شو. نو اهل حدیث نه دی په اسلامي معنا، هغه په دې انګریزي معنا اهل حدیث دی. انګریزي معنا د اهل حدیث سره، د اهل حدیث دوه معناګانې دي. اسلامي معنا د ماهر په حدیثو کې، او انګریزي معنا د فقه نه منکر او د امام ابو حنیفه دشمن. دا کټانګه چلیم بس اهل حدیث، کچولی خرڅه اهل حدیث، خالد فقه نه منکر شو د امام ابو حنیفه دشمن، نو بس تا ته اهل حدیث ویل کی، نو دا به وکټوري اهل حدیث. یو جواب شیخ الهند صاحب دا ورکړو چې ستا دلایل دوه غوښتي دي، د دې دواړو حجیت ته ماته ثابت کړه. دویم دا دی چې ګوره یو مدعي وي او بل مدعی علیه وي، ته مدعي د رفع الیدین، د مدعي په ذمه کې دلایل دي، دلیل تحقیقي، دلیل الزامي، دلیل استثنایی، دا دلایل ستا په ذمه دي. احناف خو منکر دي کنه د رفع الیدین، د منکر په ذمه څه شی دی؟ وای عبدالله، د منکر په ذمه څه شی دی؟ درې شیان دي: نقض، منع، معارضه. د مدعی علیه په ذمه خو دلیل نه دی، د مدعی علیه په ذمه کې درې شیان دي: منع، نقض، معارضه. نو ته د مناظرې په اصول هم نه پوهېږي، د مدعی علیه نه دلیل غواړي. مدعی علیه خو منع کوي، نقض کوي، معارضه کوي، دلیل خو ته پیش کړه، ځکه ته مدعي د رفع الیدین. نو ورته ویې فرمایل چې مدعي ته یې، نو دلیل ستا په ذمه دی. که دا د خپلې د شرطونو مطابق چې آیات دی او یا حدیث دی چې دا څلور شرط پکې وي، صحیح وي، صریح وي، قطعي الدلالت وي او په صحت کې شک نه وي، که تا د شرطونو مطابق یو دلیل پیش کړو، نو زه تا ته 100 روپۍ انعام درکړو. هغه لس یاد کړی او زه ورته 100 یاد کړی. نو ته په آیات کې رفع الیدین ثابت کړه، یا یې په داسې حدیث ثابت کړه چې صحیح وي، صریح وي، قطعي الدلالت وي او په صحت کې شک نه وي. دریم جواب ورته وکړو، یو رفع الیدین دی، په دې کې اختلاف نشته، یو ثبوت د رفع الیدین دی، یو دوام د رفع الیدین دی. په ثبوت د رفع الیدین کې اختلاف نشته، رفع الیدین د رکوع ثابت دي، د سجدو ثابت دي، ثبوت کې اختلاف نشته. بیت المقدس ته لمونځ ثابت دی که نه دی؟ ثبوت کې اختلاف نشته، اختلاف دوام کې دی، دوام کې. که تا په دوام یو دلیل پیش کړو، نو زه به تا ته 100 روپۍ انعام درکړم. مناظرې ته سوچ کوه، وګوره، یو ثبوت دی، بل څه شی دی؟ دوام. مخکې جهادي دوره کې په دې مرکزونو کې د وکټوري اهل حدیثو سرایت کړی، استادان ټول دوی وو. نو څه د پغمان او څه د کونړ او څه د یو ځای څه د بل ځای، دوی به چاته به د ټریننګ ورسره کولو، نو وابي کول یې همداسې وکړه. نو یو طالب چې ټریننګ ورسره کړی و، نو ما ته راغلو، ما ته وایي رفع الیدین ثابت دي که نه دي ثابت؟ ما ورته ته نه پوهېږي، ثبوت کې اختلاف نشته، دوام کې اختلاف دی. زه اوس تا نه پوښتنه کوم د وابي نه، د سجدو رفع الیدین ثابت دي که نه دي ثابت؟ 11 حدیثو کې ثابت دي، نو ولې نه کوي؟ وابیان د سجدو رفع الیدین نه کوي، حالان کې 11 احادیثو کې ثابت دي. نو که خبره د ثبوت وي، نو ثبوت خو یوازې د رکوع د رفع الیدین نه دی، ثبوت خو د سجدو د رفع الیدین هم شته، هغه ولې نه کوي؟ نو معلومیږي دا چې د ثبوت خبره نه ده، خبره د چا ده؟ د دوام. اختلاف په دوام کې دی. مونږ وایو ثابت دي خو دایم نه دي. بیت المقدس ته هم لمونځ ثابت دی خو دایم نه دی. پوه شوې؟ 9 بیبیانې ثابتې دي، نو سنت دي. نو به هر تقدیر اختلاف په دوام کې دی. نو شیخ الهند صاحب ورته وفرمایل چې ته د دوام د رفع الیدین لپاره یو دلیل پیش کړه. د یوه مناظره مې وکتله، وابیان یو طرف ته دي، حنفیان بل طرف ته دي. د حنفیان ماشاءالله ډېر بې تکړه دي، او وابیان چې دلیل ووایي، د حنفي ورته وایي دا خو د ثبوت دلیل دی، په دې کې خو اختلاف نشته، دوام پیش کړه، د دوام دلیل پیش کړه. هغه بیچاره بل دلیل پیش کړي، وایي ګوره حدیث کې راغلي، وایي حدیث کې خو راغلي خو ثبوت یې راغلی دی، د دوام دلیل پیش کړه. نو هغه بیچاره اخر وتښتي، کتابونه پرېږدي وتښتي. نو د ثبوت اختلاف نه دی، اختلاف په چا کې دی؟ شخص. وابیان وایي د رفع الیدین 400 دلیل دي، موږ وایي 400 نه 4 لکه پیش کړه، خو ټول د ثبوت دي، د دوام یو نشته. د دوام یو دلیل پیش کړه، د دوام خبره په دوام کې ده. نو شیخ الهند رحمه الله ورته وفرمایل چې د دوام یو دلیل پیش کړه. نو د دوام دلیل به دوی سره نه و، اگر چې اوس دوی د ځان نه یو دلیل جوړ کړی دی، وایي کان یرفعو، کان ماضي ده،
يرفع مضارع ده دا چې دواړه سره یو ځای شي دوام را پیدا کوي. کان ماضي ده يرفع مضارع ده دا ماضي او مضارع چې یو ځای شي وای دا مفید د چا اشاره ده د دوام. دا دلیل دوی ویل دی. بیا ما ورته احقاق الحق کې جواب پیدا کړی خپل د امین الله د کتاب نه. کان یخلل لحیته مشکات کې دا حدیث دی. کان یخلل دلته کان ماضي ده یخلل مضارع ده دلته خپل امین الله لیکي وای دلته دوام نه دی وای همیشه کان یخلل ماضي او مضارع همیشه د دوام لپاره نه وي. نور قرائن ورته ګوري خپل وای دوام پکې نشته چې کوم ځای کې خوښي هلته وای د دوام لپاره. نو کان یخلل کان يرفع کې څه فرق دی؟ خپل امین الله د وابینو مشر لیکلي وای دلته دوام نشته. نو مطلب می درته زور سبق را پیدا کوو. د مدعي په ذمہواری کې څه شی دی؟ د مدعي ذمہواری څه ده؟ دلیل الزامي، دلیل تحقیقي، دلیل استثنائي. او د مدعي علیه ذمہواری څه ده؟ نقض، منع، معارضه. د مدعي علیه نه به دلیل نه غواړي. پوه شوې؟ اوس در باندې اعتراض کوم چې د مدعي علیه نه دلیل نشته په مدعي علیه. تاسو اوس په رفع الیدین کې مدعیان یې که مدعي علیه یې؟ منکر یې. منکر هم ورته وایي او مدعي علیه هم ورته وایي. تاسو مدعي علیه یې. تاسو بیا په دې کتابونو کې حدیثونه ولې